که په معاشره کې عزت جوړول غواړې یا پیسې ګټل غواړې نو په دې دریو خبرو باندې عمل وکړه. چا چې هم په دې دریو خبرو عمل کړی نو په زندګۍ کې همیشه کامیاب دی. که تاسو هم کامیابي غواړئ نو بیا په دې دریو خبرو باندې عمل وکړئ. دا ویډیو هم اوس ونه کتل نو دا بیا خامخا ګورئ، اوس یې وګورئ چې ډېره فایده درته وشي. دا 3 منټه موږ له راکړئ بیا به ستاسو همیشه زندګۍ کې کامیاب او همیشه په زندګۍ کې د خلکو په زړونو کې به ځګونه جوړ کړئ. نو راځئ دا ویډیو راسره وګورئ که نه. 99% خلک چې دی نو هغه ناکامه دی او 1% خلک چې دی نو هغه کامیاب دی. ولې چې هغوی په دې دریو خبرو باندې عمل کوي. نو راځئ ویډیو راسره وګورئ چې دا 3 کومه خبرې دي. که تاسو سوچ وکړئ پیسه نن سبا چې چا څه هم پیسه ده نو دښمن دې هم قدر کوي، هر سړی دې قدر کوي، سرجي جي درته وایي. ولې چې هغه سره پیسه وي. که ستاسو سره هم پیسه وي نو ستاسو به هم خلک عزت کوي. تاسو هم غواړئ چې خلک زموږ عزت وکړي نو بیا د 3 خبرو باندې عمل وکړئ، انشاءالله ستاسو به هم خلک عزت کوي، پیسه به درته هم راشي، هر ټایم به خوشحاله یې. راځئ دا 3 خبرې زما سره واورئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم فایده ورسي او ویډیو ضرور لایک کړئ. ملګرو که تاسو هم کامیابي غواړئ که نه نو اول به تاسو سهار وختي پاڅئ. که تاسو وایئ چې موږ په زندګۍ کې کامیاب شو سهار وختي به پاڅئ، د هغه نه پس به تاسو تلاوت کوئ. تاسو په کومه د ورځې چې کومه پلان دی کومه ګول دی نو هغه به کوئ ملګرو. نو د هغه نه پس چې دی نو تاسو زندګي به ډېره ښه وي. د نن سبا تاسو کامیابي غواړئ نو نن سبا دا ټول نوجوانان چې دي پراته دي چې په 10 بجو پورې پراته دي، 11 بجو پورې پراته دي، د دې وجې نه هغوی ته کامیابي نه میلاویږي. ځکه چې سهار یو حدیث هم دی سهار چې دی نو رزق تقسیمیږي. نو چې ته په دغه رزق کې نه یې که نه نو تا ته به څه میلاو شي. نو ته چې په سهار وختي پاڅې تلاوت وکړي او خپل څه کار دی نو هغه د وخت نه شروع وکړي. نو که ته هم کامیابي غواړې نو ضرور به سهار وختي پاڅې نو تا ته به کامیابي ضرور میلاویږي. او په 2م نمبر باندې دا ډېر زیات اهم دی. د بل سړي چې بل سړی کامیاب شي، بل سړی کور جوړ کړي یا د بل سړي سره روپۍ نو ته په هغه باندې خوشحالېږه. اکثر خلک وایي که نه وایي زما سره نشته او دا کامیاب شو او دې له الله پاک پیسې ورکړي او ما له نه راکوي. لکه دا قسمه خبرې کوي ناامیده کېږئ به نه، ځکه چې الله رب العزت په هر سړي امتحان راولي که نه. که چا باندې چا سره پیسې وي نو په هغه باندې امتحان راولي، که چا سره نه وي نو په هغه باندې هم امتحان راولي. نو تاسو کوشش کوئ چې د بل سړي په کامیابۍ باندې خوشحالېږئ، خفه کېږئ مه چې بل سړی کامیاب شي نو هغه ته داد ورکوئ، هغه په کامیابۍ خوشحالېږئ نو الله رب العزت به تاسو له هم کامیابي درکړي. په تاسو کې به څه مسله وي د هغه د وجې نه الله تاسو له کامیابي نه درکوي، کنه تاسو له به هم الله کامیابي درکوي. همیشه هار مه منئ او کار کوئ. ملګرو 3م نمبر دی چې څه کاروبار شروع کوئ نو هغه په باره کې چاته مه وایئ. تاسو څه کور جوړوئ یا څه نور څه کار شروع کوئ یا بزنس شروع کوئ نو چې هغه په مخ کې چې خلکو په مخ کې چاته مه وایئ چې زه دا کار شروع کوم. هغه په خپل کار شروع کوئ، د هغه نه وروسته چې خلکو ته پته لګي او ته کامیاب شوی. نو که تاسو هم غواړئ که نه چې کامیاب شو په زندګۍ کې پیسې وګټو او خلک زموږ عزت کوي نو په دې 3 خبرو باندې عمل وکړئ. په دې 3 خبرو تاسو عمل وکړئ انشاءالله همیشه به تاسو کامیاب یئ، همیشه په زندګۍ کې ستاسو خلک عزت کوي او همیشه به خلک ستاسو سره میلاوېدل غواړي. نو دا 3 هغه خبرې دي که نه که دا تاسو اوس ونه کتلې نو بیا به تاسو دا بیا خامخا ګورئ دا ویډیو. ځکه چې 99% خلک چې دی عمل نه کوي او 1% خلک چې دی نو په دې 3 خبرو باندې عمل کوي هغه اوس په زندګۍ کې ډېر زیات کامیاب دي.